امریکا د داعش خراسان پر مشر ټاکل شوې جایزه طالبان هم ګټلی او ترلاسه کولی شي. د امریکا متحده ایالاتو څو چارواکو ویلي چې د داعش ډلې د خراسان څانګې د مشر ثناء الله غفاري پر سر ټاکل شوې 10 میلیونه ډالره جایزه د افغانستان طالبان هم ګټلی او ترلاسه کولی شي. دغه امریکایي چارواکو ویلي چې په دې اړه دوی څو ځلې طالبانو سره هم غږېدلي چې څنګه د داعش ډلې پر وړاندې پیاوړې مبارزه وشي. د امریکایي چارواکو د اعلان په اساس که طالبان هم د غفاري په اړه معلومات شریک کړي، اعلان شوي 10 میلیونه ډالره جایزه به ورکړل شي. امریکایي مقاماتو دا هم ویلي چې طالبانو سره په دې اړه خبرې د دوحې تړون له مخې روانې دي او هڅه کیږي چې افغانستان بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نه شي. له دغو امریکایي چارواکو څخه یوه ویلي چې طالبانو هم د داعش ډلې پر ضد خپل تعهدات درکړي او پر ضد مبارزه کې هڅه کوي. طالبانو د امریکایي چارواکو دغه څرګندونو ته هم د داعش ډلې د خراسان څانګې پر مشر د امریکا د جایزې ټاکلو په اړه غبرګون نه دی ښودلی.